اچھا دی به مانه خلاصېږي څنګه دی به زمانه خاده وموني دا چرمخکې دا خادي وبېدله اور سکور کومه ویمه مورې خفه نه شي ته بار بار همدا ګیلې کوې چې سر مې مات دی او ټیکه دې پېښې د هغې سچو به څه وایي ویم څه وکړمه لورې دا مې تیار کړي هلته به کوېدل نم بیا تګ غواړي تا خو دا نه د دنیا ځان تیار کړي او دا خور دې مړو څخه زده نه په کور رالل سړو یې وانه کله الټه دې ګیلې مانې مونږ نه کوي بخیر راغی بخیر خدای دې وبخښه السلام علیکم وعلیکم السلام ترمینی څنګه روان کوي څومره کوم خوا روانې ویم روان یو په خوا کې د راپورټ کومه ولې وی ویم بله دا باندې په کور راختلي نه دي وکپې بیخي ټول جیل ته دا انا فون لږ وروسته کوه ته څه کوې زما پېژنده یم د خور ژوند مې ډېر زیات بېدري ځکه چې ډېر خرابو خلکو له ملکه خپله خور مې ده خو سر یې درته نینځم دغه شی لیونې دی بس فضول ورکړه نه فضول م ورکړله خو دغه ټوله غویمه تا راغستې وه ستا په غډانګي کې درو تا نور د خور خوشحالۍ نه وي دغه او څه وې څه چل دی یعنی خدای سنبال کړی لکه د پیرن چې کوم چوي ما سره الله نه سنگار کړی دی چې ته سچو سره چینتا را نه سچو کم دی سچو راغر دی ویم دخلته به څوک وي چې په تاڼه کې هر سړی ناستې ورځو به پې ویمه ته خو جوړې په دې کوېدن دا نه خوشحاله غاښونه دې سم پړه کېږي ما ته دې پکې خپل مخ ښکاري صفت یې وکړه صفت یې ونه کو دا د پسې خندا کوي ویم دا به ډېر زر تک زیړ شي صبر وکړه ویم د ګل خان هم ګز ژبه ده ویم صبر وکړه د خور زندګي ده ډېره په دار کې او ویم دا د سړو دا ګونګټ د زر واده کا کنه بیا به تفکر زړی شي او ګل څوک به واده نه کوي ته به مخ یې وخواړه ته جوړ نه شوې نو زما به هم څه نه څه وشي زما د ګل په شانتې لور د هر سړي یې تپوس کوي د دې ته بېغمه یه خو تا ځان له زندګي په خپله اور کړه ویم دا خوارځې مې هم ګز ژبه ده نه ته ما ته ده ووایه چې د دې تپوس تا نه اوسه پورې چا کړی دی هر سړی یې کوي نه هغه دې لپاره کوي چې مطلب تر ختم پکار دی ولکه عایشه بس یا الله ویم دلته راته لار کې ودرېده غوسه رانه ټوله خرابوي ویم زه ورځم په تاڼه ورخېږم ویمه مورې د مشرانو متل نه دي فرشتې ګرځي مولا جوړ په چوړ خدای له یو ځای کلي یو شان ده ته وګوره او هغه ته وګوره ویم پرېږده صبر وکړه ویم د خور رنګونه ورته وښیي لږ صبر وکړه هغه ډېره زیاته که مسله ښځه ده او دونه غوسناکه ده ویم په کور کې به ترې په کشره درانه لحاظ مو له ډېر کړو اوس یې نور باقي لحاظ یې کوم خاطر لحاظونه کې او کنه کې خو یو خبره ته کومه کنه زه ستا په دې لور باندې خفه یم وګوره زه یې قبول شوم کنه او که دې خوښې بله یو رشته راته وښیم وایي اوس بیا چې اگر په خپل راشي ورکوم بیا داسې خو نه ورکوم زما دې رول یې ورکړلی یم څوک نو شو نه کړي د حیا پردې کورم دی وایي زوی ته هم دې راته خبره وکړه او ویمه مورې ته هم جوړې د دوی په دغه شوې نه خبره یې راته کوله ته چپ شه غلی شه کوڅو جمعدار دی زه خو غټه ډاکټره به جوړېږم ها ته به غټه ډاکټره جوړېږي د مخ نه دې غټه ټیکه پس هغه کړې ده او دا وایي زه به ډاکټره جوړېږم او په اول کلاس نه راتښتېدلې ما ته معلومه نه دا ټیکه دې ستا خور ولګوي که نه خو خشته پکې ښکارم ځکه یې زما لګوي خور سره ځان مه سموه زم ستا خور دې ولګي ته زما خور سره ځان مه سموه ماشاءالله زما خو داسې ښکلي ښکلي بچي دي چې چېرته به م روان وم هر سړي بې صفت خلاص کار دی که نه کوېدن لاره شي او دغه چې د شپې نه راشي دا ځوانه درځو به اوس خو به د هغې د قصد کړې درځو او د هغې نه بعد بیا هم درځو در کره ګاله ګورې تماشه راته دا لور راوله هم ځان سره راوله ما ته وګوره چې ماله دې راکړه نو مړه به مي او پټه به مي دا ته ویم په ګورې دې به سوچ وکړو چې ته چې الله قبول کړې زما دا لوږه الله قبول او کړي ته راته ووایه چې سړی دې څه شو لا راځي که نه څه بیخي رابطې وایي به انشاءالله ډېر ورځ به کې به راشي غم یې مه کوه ما خو داسې د غر عمره خاوند دی ماشاءالله دا څه ته د خاوند صفتونه یې کړه ورې سم شهزاده یې ما خو د ښایسته خاوند دی او که نه تصویر یې څه نشي چې لیدلی مطلب یې مخامخ نه وینو هسې یو خبره کومه که دې لور ته دې تللی خو بیا خو چې نه راځي هلته خرې پرېږدي چې مزدوري کوي او که نه تا ته تللی نو بیا چې راشي ښه ده وایي الله زما خاوند سکڼ دی خو داسې خوږ دی چې خلک اوس کم شو مسله بله مسله بله زه دې ورځئ دې خو ګوره په ښځو په نر ولې رپوټونه وکړئ په ښځو په نر مبارک ته شه دا غټ غمه ویمه د وړو د چوسنې په شانتې مخ دی او دې زما رشتې ته وړي راوړي لږ صبر وکړه یم ګلغوټۍ هم دومره ښه نه ده هغه به م ورته په رڼا د اسمان ستوري وښیي ښځه ده چې خاوند یې چې کله په بار ملک یو کومه ښځه چې خاوند په بار ملک او دا ځان سنبالي نو دا ګورې زما په نظریې مطابق باندې اوکې نه او د بل را خبره چې په خپل رپورټ لځي نو په خپل هم ځان دونه سینګار کړي او هغه لور هم د ځان سره بوځي دا اوس تاڼې ته داسې ځان سنبالي خلک تاڼې ته کنه ځان یې کنه ګوره غریب کی یا فریاد مې وړي او دا ولې نو نه ته ماته ده ووایه چې تا دې ښځې ته ویل چې دا لور به دې ما راکړي دا زما سره جوړېږي نو تاسو صرف واحد په دنیا کې ټولو جوړو کې صرف دا یوه جوړه جوړېږي دا جوړه بس
دې جوړې له به زه په ګټه باندې دا سر ووایم که دا هم زما سره جوړه نه شوه او دونه تکبر کوي ګورې زما د تکبر والا خلک نه دي خبره ته کومه واخر یم خوري حق وجه خو کومه واجب نور څه पा लिया है प्यार अब तो जी नहीं कोना ओ मेरे सोना तुम मेरे होना ओ मेरे सोना तुम मेरे होना یو رګره کې د مور نه زیات په دې فهماته مخکه املاړه چې دا لوښي وینځاله نو زما څه کار دی چې زه به اوس لوښي وینځم ما خپل پلار له کارونه نه دي کړي نو زه به تا له څه کارونه وکړم لاړه شه او په خپل وینځه ته ماته ده ووایه که نه چې زما دا کور تا ته قربان هوټل ښکاري چې خوراک پکې کوي لوښي بسقا پراتي ویم دا پاسه پلیټ ستا دی ښه هغه ما چې دا دی ګورې ته ما ته وګوره دې پلیټ کې ما د ترکاري خوړلې او څنګه صفا دي وګوره او په جبه دې سټلې دی په جبه دې سټلې خو همداسې چل دی که نه چې دلته کې په تیار نشته ښه دلته چې کار روزګار کوې نو روټۍ به خورې او بس زما ترې ګټي اوس دې سټمه تاسې د پلار د کور راوړې نه او چې ته زما بېزتي کوې 24 ګنټې دې خولې پسې سپې تړلي یو نه ته ماته دې ووایه چې ستا ترې ګټي او ته دلته سټې او خورې یې که نه نو مخکې راته تر نوم نو یادو اوس دې تر شو چې رالې په وردرې کېناستې بس ته دا خبرې پرېږده او زه څه پردي کور ته نیم راغلی زما د پلار حصه ده پکې ښه یا الله یا الله خدای ته مهربان بچي یا الله زموږ په حال رحم وکړي یا الله خدای دا غوښنه په خپل دربار کې قبول کړه دا برکات شکرانه خپل مې وکړو و د کور رواني کوم یا الله خدای ته په دې رشته کې د خیر پرختیو ګرځي او یا الله زما درو په دې رشته کې خدای برکت واچو یا الله خدای چې وي موږ ته خو کی او یا الله رور لمه عقل او فکر ورکړي چې کار روزګار ل روان شي والله اوس په ما رحم وکړي خدای زم تور سم سو پورې به دې کور کې ناست ما دې رونو خدمت وکوم زما کور آباد شي یا الله شکر الحمدلله چې داسې نیکمل لور دې را کړې ده هغه د خپلې مونځ وکړلو او ماته هم دوا وکړله او خپلې مړې مور ته هم دوا وکړله او وروڼو ته هم دوا وکړله او زما خو داسې بدعمله زامن دي چې جومات په سپینه تاڼه ښکاري ټک مونځ نه کوي کار نه کوي روزګار نه کوي او خدای پاکه د دې لور نه مې ځار کړي او دا راته قربانه لویه کړي نازکې بچي راشه که نه لور یو جی دادا نازکې بچي راشه که نه تا سره مې کار دی که نه لور یو دادا داسې لمونځ مې کوو دعا مې وکړه دغه رضا راغلم راځه په الله باندې ګرانه شي راځه بچي راشه کینه لور یو بچی تاسو نه یو صلاح کوله یو دادا څه خبره ده وایي داسې کار دی که نه چې د روریانو په باره کې زما هغه خلکو کړی یو د کویدن په باره کې چې هغه نیټه کې وي نو ستا څنګه خوښه دی او دا صلاح نه ده که مور د ژوندی به که نه نو دا صلاح به ما ستا هغه مور سره کوله یو خو بس هغه نه الله پاک هغشتې د الله دی هغه خدای پاک تو وبخي یو امین کې دادا زما خو هم دا خوښه وه هغه خلک څنګه وي خوارې چې مړي شي نو به مړي شي زما د مور همدار باندې چې زما بچي کامیاب شي او زه د دوی په سر باندې د واده سیر ووینم نو یا الله زه څومره بدقسمته یم چې نن مې د روڼو خوشحالي د مور مې نشته بس بچي ژاړه ما دا به الله ته منظوره وخه ژاړه ما الله به خیر کړي بچي نو ستا څنګه خوښه دی دادا چې څنګه ستا خوښې ته زموږ بشر بس ته پاره خبره ښه پوهېږي که نه بس ما خو بچي ما خو په پټي کې قربه چې کوم دی هغه حاجي صاحب ته حواله کړله مې دا 15 کیلو دا توکه او زه کور ته ځم چې هغه لور سره سلام علیکم چې مونږ د کېدنې نیټې ږدیو خو د هغه غرونو په انتظار کې دیم چې هغې به اوس کله راځي کم د ګل د ډنډره نه راځي کله یو ځای کې لوغړېږي کله بل ځای کې لوغړېږي نو زه چې کار قصب یې کولو نن به په اوچتو سترګو مونږ ورغلو چې روریان مې دا کوي یو خو لا بیا هم ټکه ټوکه کوي او هغه بل نه دی هغه ګنجي یو هغه خو ټک کار نه کوي ټول ورځ د کوره کرندینه او د بازاره کرندینه یو چې دنه به جوړېږي څو دی به مونږ له پوره غم ګوري بس الله دې پېره خبو کې بس دعا ورته کوه الله دې کامیاب کړي سبو السلام علیکم سلام بخیر بچی کینه دوی اده کینه بچی کینه جاجي وای بچی تیاری باندې ولي ورځو بس بچی ما خو خو سره سلام کړل یو استاد څنګه خو خره یو یا ما خو کوم شکر الحمدلله اکل په غاړه چې هغه جنن ته مې وبره رواني هغه کې مې کوم او د شکر مون یو کو دعاګانې مې وکړې چې خدای پاک زما دا کار په خیر خیریت سره وکړي کنه تا مونږ کوله الحمدلله زه 15 وخت مونږ او د کوم خو پتا مې شک دی
چې ته دا مونځ کې نه ته ورته اودس شهردام کې که نه که بس هسې بس نیت پې د مولا په نیت والله اکبر نه په یختي کې مې وکړو وای ته ماته وګوره غاښونه څنګه پړقېږي نانا دا مونږ چې مې شروع کړو نو هغه رحمتي راباندې راوړي مونږ نه دی کړی خو دېش ته غوږ شه ماته فرض مونږ نه دی کړی دی 2 رکعاته صلات حاجت د رښتې لپاره وکړله مونږ د غاښونه په شګه باندې ومږل د خوړ په اسقا شګې ومږل نو بیا مې وکړه چې د هغوی کا رښتې لزونه څنګه دې وپړکول او چې ما به راته وي چې پوټې ورشي ټوپې سو که دنداسه واله وي دا خو ښځې داسې کوي او چې نن د له ښځه کومه نو یونګ خواته ورته اسوي سترګې برېښي دا کې دا ته ګلغوټې وي که نه دا غاښونه ژیړ دي دا ډېر بد ښکاري نو په دې مې د خوړ په شګه ومږل دا ولیدل د اوس نه د هغې منونکې دی دې له به د ټوچ برېش او برش اخیستې وو نو دا چل به دې پې کړو ځان به دې پاک کړو که نه دا شګو کار نه دی بچې زما د غاښونه نه اوس وباسئ او دې خبر له راته وشي وایه اډر که به ته نو خبره دا ده چې اوس دې ساتي که نه نو بیا به یې ښځم ساتي د اوس نه درته ویم واوره ومنې مه د ده په ځای ماله وکړه بچې داسې کار دی که نه که واده مې ویلی وکړو کار یې نه کوو نو بیا به د ده په دې وي او زما به په دې وي بس بس دی به بیلې بل ټیک ده ځه چې مکمل یې د کور نه شړم او بیالو مې چېته لکه ته زما دښمن یې که زما ورور یې یاره زه ستا دښمن یم ستا رور یم خو په کار وه زه مشر یم چې اول یې ماله ښځه کړې وي دا د قسمت فیصلې دي بس دا چې څه وشو څه کوې ویل اوس وله سر دوه کې څه ما وی هلک مړ کړي واشه واشه ته به داسې کار وکړې که نه چې هغوی هر قسمه شرایط یې شرطوطن ښیي ښودل خو ته به ورته ښه کړې پوره کوي به څوک زه پوره کوي دوی والا یې که نه صرف خوله دی دا وایي د پلار مونږ دا اوسه پورې یادونه ګټه کړې دا به کوم ښه وړي ولې ما له به جهیز پسه کوي خیر نو تاسو لکه د ځان راباندې ته مو د ځان غم دی او د ما د غم دله دا ته شیطاني کوم سم شه خبره وره زه دې ورکوم که نه بیا ستا خبره کوي کوم زه نور کار کوم خو د دنیا دروغ خو نه وي. نه اشتیا دادي وای ناوخته دی که نه او هغه خلک هم د کله کار وګا ولا خلک دي بیا به ته وځي نو زه دې ځان یې لس بجو له ورسوي ولې ته څه کوې ته به په کور کې کښېنې ما مه شرموه خبرې کوې زه به ځم همدا بوځئ دا شاډولا د ځان سره بوځئ زه رسه نه ځم همدې بوځئ داسې هم په حیا څه کار نشته مړه بوځئ دا یو د بېغیرتوب کار پاتې و دا به مو وای اسمګنې کوم زه نه نه لاړ شه وکړه دا بوځ د سیره د دې ځای نه وتړو بوی دا بچې داسې کار دی که نه زه او لوزوی او دا غو به دې لاړ شو او ته به کور کې کښېنې د کور حفاظت پکې بس نه نه پالو ته موږ په کور کې کوم خدانې د قانون په دې دا خلک کړي نو څه پکې هغه خو کمقل دی هغه خو ځکه مونږ کره راتله چې رښتې یې کولو نو هغه به هم بس راخته و نو ستم ځان نه کمقل جوړوې ما سکان سے بیا چاچا روانه ټانګه جان کړی دا زمال ته کوژدې لکه نه فیضن لتم زی او کنه ولې زما نه پام کوا بلی مون بګور چاپه غوړو چې ته املوک ټول کې دا نشي خبر چا په وګورځي ولی ته خبر نه نه ولی مونږ خو هغه وعده کړی چې ته وینې شمه مور مې ته راپورټ لا او په هغوی باندې مونږ راپورټ کوو ولی څه چل دی چې راپورټ کوي ولی په مونږ یې چاپه نه وغورځوي مونږ یې والي نه اوسه ها سمې نه یې والي تاسو د والو لایق یې تا خو ډېرې کلکې ستري ښه ده ولې بس هغه کېده ته به کې د ځان ګوره ډېر خیال ساته ښه ولی هسې ما ته به څوک سوی یو څوک درته سم نه شي زما په ژوندانه خو تا څوک څه نه شي ویلي ولی ته څوک چې ته زما دا دغه کې څوک نیمه خو څوک په شم د خیر سره هو زه بیله بیله تا ته ګورم ما ته مه ګوره ته به زما غیر ته پښتو په هغه ټیم کې وینې چې څنګه مې پاپا رورسېده سعودي نه بیا به خبرې کوو زمانه ولې خبر ته غوږ کېده زه به هلته درځم او تا به دغسې لاس نیولې راولم تاسو خو هغه شرمېدلي یې چې تاسو خو په شرم او حیا باندې کار نشته په دو جینګو ته دا خبرې مه کوه مور دې چا کره ورباسه چې غوسته ده لوکیه غوس سره دغه کړ زما نازکه خوښه ولې ګلخانې وټو ولی نازکه دی هغه په دغه شوه بس ته ګلخان له بې ورکوي ګلخان له موږ خپله خور ورکړې نه وه څه څه کې دوه دوه نو ولې ستا ګلخان د ستا خور نه وه خوښه ګلخان که زما خور خوښه که نه ولې ګله ټیکټه چې خوره شه ته ټینګه نه کړې ته ولاړې زمونږ خو ټاټو ډګرې ته وي ته ټینګه ټینګه وایه زه جوړ یم په تاسو باندې موږ راپورټ کوو ته به پکې اوس حوالات ته ځې راپورټ نه که راپورټ پړلی نه په هغه پلار کوم چې کوم را روان دي هغه به پکې خپله دعوه بیاله کوي اوس په ګورو بچې راپورټونو نه خبرې
وای وستان ټینګه خې هاي ما تاسو څنګه یې خېری ته جوړ روانه ګلغټه کوي کوش دی لازم کنه او کنه ما ته ویلی وی مستان نه روانه ما خشته ډوره کنه او کنه ته نه چې قبول نه خونه نشته قبلې وی راغی چې ما کوم په کار کړی د زبیدا سه خپل تیار کم چې سم مزیدار تیار کې جیل کې خسته کاری ها رسولي مې راغشتې دي رسولي و په وی او ته چرته ځې؟ او تموتيري بچي دورة نازم نقل ان شاء الله دبر باندې جیل کې راځي په باندې بیا دال خورم دالو دونی تا ته چرته ځې؟ دادو ورولما هغه دغه تم مې کنه اډېګ ما ته ویلي ما راځي چې بیا ما خام نه پاره دا چې خوب دیګ پوخ کو خوب دیګونه بریدا ټولې ته ګره دا کم ګورها نو بچي دا کومولي راولي دا مو چلو دا به بیا لوړ دا شو کس مې ولګاوه کس مې لګاوه تا غولي دم کنه ته دې ځای غواړې چې په ما بیا لاسو چټکو دا کی خارخته وغه ته بند نه وي دا کی سترګيږي چې ما سره دینه راټاریا ویټه ولې دا سترګي دا شنی سترګي وراله یاري ویټه نو ته په دې خپل ما ته ګره ته په یار جینه باندې لنګري ولې ورچې موټه دی وایا ګوره پوټونه مکوي زمونږ ګوره یو مالټې ټو دویمي تاسو چې پروټه خبرو دي تانو ټو دي وای بیا پولیټ ډیر وال کوم تاسو د هر قسم رښتینه بغاوت کوم تاسو زمون هر قسم رښتا پاتې کنه ځکه تا پریږي تا پریږم تاسو سنم او کنه پریږي کنه نو ځان غم کوي ان شاء الله تاسو تحصیل بیا کوي ځان او پوری ته مو هم بچے تم راپورټ کوي مکه دا کی چنجل ته سره ګرځي په تو دغه پسیا پته بدیولې جو تاسو دلته ولار جګړه کوي او زه د نه لاړم نه دی په تیار وم او سره ټوټه راغوي ته مو چې لا کې دا ډېر وکړه هغه لا دا نه سر تکې نه وا چې څنګه په کوم ډول چې بچي دا زم واپس زم داسي وای وای بچي ګورو بچي خپل مرګ د جوازو کو ها راپورټ مکو ها ګورو با پیټاو غوري بیا باندې نه دی اډو آلو غوري دا د پلار په کیسه ده ستا د پلار دی کې یو مر لازم نشته ها دا ما خپل کالي خرڅ کړی دا خبره تا مخکې کولې دا خبره ورې آیندونه کې موري ها رومنه خار ډوډۍ مې وروړو تموتین دي پیټوړې نه وي پټیرني اے دا څه چل بوکې دا به سنبال کېږي ښه امین مانه را روان دي ها یا نو سموسې خو به زیاتې راغشتې دا به هغوی سړي سر یو سموسه خوري دا مې لاټ هغه بل ته نادان ته جډړه وکړه نو هغې کې ماتې شوې د هغه سر دې بیا جګړه پس وکړه دا بل رزوال ټکول ډېر دي او کنه خو بس کار یې راوټه مستان سره لګیو مستان پالټ راتلوي بیا کوېدن لډم کنه او بس انګ ختم وټه ګیوان ته مې ویل لا ټول واچو ما دې پیړه بچیا یو یو ته به ګورې ما لغه ټکن نه ګوره ورغورځې به مې وته ته سمېږي نه دغه خلکو نه خیر دې ټیم کې دا قصد وي جګړې کوه جګړې ښه شی دي جګړې کوه دې ته دې سټې منه را ټولیو نه کړی ډېرې دې رسګولې نه خوري چلو کې ممرا ناو کې سترګې ستاري کېده مې د مخامخ راته ګوره پامې ځای کېده ما او کنه مېلمانه را روان دي ګورې او کنه ګورې تا خو د پایو چوکیداره پیټو کړه پرېږده کنه ایم خو ستا جواب یې خو نه دی کړی چې درځو نه درځو سیو نه وي را روان دي پلاټه مې رنګ وکوي را دې ډرلو سید الله دې په خیر راولې والله دې په خیر دا خبرو کې دیمنا چې دونه پیسو کې تما پسې چنچي ولېږله مانا دا څه پیسې داجي څو کولو باسا چې نن زه جوړ سات په پو باندې پرېوتم او دا چنچي را راکړه دې ته باندې پیاده راکړه نه دونه پیسې چې ما راولېږلې هغه څه شو رنده څه پیسې داجي که به ما چې مور پنجه قدر راکړي نو حرامه دي شي را باندې چې څه دې رالېږلي دي د مور په نوم دې رالېږلي دي او شاپینګونه هغه تورانه کړو مې ځان ته کړی میکاپونه هر څه دې پکې دا الله دې خیر کړي ته ما څه وروه سوا کړه دا تپوس پکې کومه اوس هم ګور کې څه مور مې ها دا الله دې خیر کړي ته دې راپورټ لا زه لاړم مسافر یم تاسو خپل څه ته کړي څنګه سم نه کې داجي هم دونه په غوبل باندې ساتي او ګور خاني زاجه څنګه کړی راځي خلم وازوا مونږ چې هلته کې لاړ شو نو ته وایو السلام علیکم هغې سره به چې کوم دی ناسته پاته وکړو دوا سلام وکړو بیا به هغې ځانه تپوس وکړو چې تاسو څه راغلي یې بس زه به ورته وایم چې زما روغ لې راکړه او موږ به پسې راغلو خو په درناوي به درله رشته وغواړو او ما ته پته راغوي خو موږ ته ښه کړي خو بیا به مړ شو خیر د خلک ځي راځي دا خبر سره شروع
خانه بس بیا به تا بوزه به چې موږ له خبرې نه راځي نو ته به ته که دوسه زه به دا خبره وکړم چې مونږ غرول له ښځه غواړو خو هغه د بیل شان ذات دی ته زما خبر ته غوږ کېږده ویم د ښځې نه به دې بره ونې ته وخېږي 3 پیرې به ورته غږ کوي چې ما ساتي که درود انګم زما رو راغې واله دی اوس که یې ورکوئ خو خپله خوښم ده داسې خبره ټیک ده که نه ته دا بل ته به خوله پټۍ ولګې سن امپلانټ ته ګورې خوله نه ماته ګورې یاره زه خو پکې در سره کښېنم نه کوي راځه چې زه بس دې جګړه نه دا راته وایي چې دې پسې به ما نه ډایرکټ ښځه کې ګورې زه درله کوم راځه تا له ما چې خوښه ستا کړه. واده آسان دی چې مخکې دا مسله ختمه کړو ها. ستا واده ماته چې کوم دی په 2 غنټې کې درنه کومه لکه بېغمه شه لکه دې بدرنګه دی لومبېره زه دا کار کوم ها سبا به دا شرم کړي د هغوی کوڅې تار وغځي راځي جنې به د ګوتې نیولي ټول خاندان کې به هم د سترګو لګېدو پرې نه دي بس مکه به چې وي کو دغه خو بلاره ښځه نشي تللی دغه یې یم د هغه مولکه و دا مې ورته ویل لومبېره راځه دته مې ویلې تر هغه مخکې شه، راځه. چې خو دې واله که نه چې داسې کار وکړه که نه دا 100 روپۍ سینچې له ورکې او یو فوج کوم امروز سره راولې او تش لاس مو بل خبر راځي دا یو روپۍ امروز او نو ورته بس په 1000 روپۍ باندې ښځه کې نه دا خو یا به روټ خرڅې کنو ته باندې خرڅې وکړه واده له جمع کوه او دا لوټ چې ته د خر په شوټو کې مونتېدونه سکاږي کوي زه پرېږده د شکر د هغوی کره زدونه خو یې روړل کور ته خو یې یو ټماټر قدریم نه روړي او مرچکي هم نه روړي د هغوی دا نورو دپاره ته شته راواله او ته خو یا خدایا په دې 100 روپۍ وجه کوم نه کنه هغه جنې له یو دوه سی وایي چې څنګه نن دې سره کیږي وای زمانو نه دي مام پیژنو کنه زه خاله وخت دې ها راځه دا ته مخکې شه ځه. تون دا چې پتا شه راځه بچو راځه کلمه ووایه د کور نه کلمه باندې بسم الله الرحمن الرحیم یا الله ته پکې برکت واچي خدای پاک لا سلطني ولي ها خیلی جواب زه وایم تاسو بیا مې وایي یا خدای پاک زه خو دې رحم قابل یم خدای پاک دې کوم رحم په ما خدا او ګلغوټه دې مالې جوړې کړو خدای پاک دې مالې څو پلان دې کوم په دې سپین دلته وګورې او خدای پاک دې مالې رښتیا وکړي او خدای پاک دې نه سړي دې خو نه لا او ته خبره وکړه خو تر امين کا نه دا نه ملک جوړ کړی چې ټغه تو ګوره کنه چې په دې رشته کې څه ناصر انغلل ته به یاد ولري دا ما ته وي به تا مخکې څه دا اوس ما نه ونسي تو ګوره کنه دا رشته کې دا راته مله خیر بنیاد بس راته بغیر دوا وځو په خوشحالۍ به نه راځو دا مې درته تا کار به خیر والا خبر دا والا لو گزاري ابيلو کو گزاري لا خیر کې دغه په انتظار کې نه